دا د مرکز ښرنې ښار ده. دلته د کب 10مه نېټه د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د توافق او په افغانستان کې د افغانانو د ازادۍ پیلامه او دغه ورځ د لمانځلو ورځ ده. دغه د مرکز ښرنې د شهیدانو چوک ده. دغه چوک شاوخوا خلک راټول سوي دي. دغه ورځ د افغانستان د ازادۍ په تاریخ کې یوه زرینه ورځ بولي. دلته نه یوازې دا چې ملکي خلک په زیات شمېر راټول سوي، بلکې دغه سیمې ته د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین هم راغلي دي. د ښار بېلابېلې برخې په خلکو باندې ډکې دي او د دې ترڅنګ زیاتره خلک هڅه کوي دې غونډې ته راسي تر څو د دغې غونډه کې ګډون وکړي او د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د هغه تاریخي تړون چې 2 کاله وړاندې په دوحه کې لاسلیک شو، دلته ډله ډله خلک د پکتیکا له والي سره روان دي تر څو چوک ته ورسېږي او په چوک کې مقررین خپل تقریرونه وکړي. نه یوازې دا چې دلته به دغه خلک یو له بل سره د دې ورځې مبارکي ورکړي، بلکې دلته د دې سیمې خلک دا غوښتنه لري چې دوی افغانان باید دغه ورځ په راتلونکو کلونو کې هم په بېلابېلو شاندارو خوندورو مراسمو ولمانځل شي، ځکه د امریکا د اشغال او د اشغال د خاتمې همغه ورځ وه کله چې توافق لاسلیک کېږي او امریکا نور له افغانستانه خپلې پښې سپکوي. هغه مادې یا په اصطلاح د توافق کې چې کومې برخې راغلې وې، یو په بل پسې د افغانستان اسلامي امارت عملي کړي دي چې په هغوی کې د خلکو د زده کړو حق او په ټوله کې د بیان ازادي، د خدماتو وړاندې کول او د پاکو ادارو رامنځته کول او په نظام کې د همشموله یا په اصطلاح باندې د ټولو اقوامو، د ټولو سیمو، د ټولو قومونو د خلکو ونډه چې دا هر څه عملاً ثابت شو. ولې دلته ډېر خلک اوس هم په دې نظر دي چې افغانستان کې له کلونو وروسته، له کلونو سختو جګړو وروسته امن راغلی ده، کراري راغلې ده. خلک خپل تجارتونه او په اصطلاح باندې خپل ورځني کارونه په ډاډمن امنیت او ښه فضا کې ترسره کوي. خو لا هم امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي دي چې دلته ډېری خلک له دې هم غوښتنه کوي چې امریکا دې د افغانانو پیسې خلاصې کړي، د هغوی خپل حق دې ورکړي او نور دې د افغانانو حق نه غلا کوي، ځکه دغه پیسې چې وي دا د افغانانو پیسې وي، دا د افغانانو شتمني وه، دا د افغانانو هغه ذخیره او زیرمه وه چې باید د افغانستان خلکو ورنه استفاده کړې وای. اوس دغه پیسې کنګل سوي دي چې ځینې برخې ازادي سوي هم دي. نو د دې ترڅنګ د دې هېواد ډېری وګړي د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. په دغه سیمه کې له چوک سره نږدې چې زیات خلک تر سترګو کېږي نظامي کسان، د چوک سره خوا کې که تاسو ګورئ ښی اړخ ته دلته د افغانستان د اسلامي امارت بیرغ هم د یو له مراسمو په ترڅ کې پورته کېږي چې ناست یا ولاړ خلک یا هغه خلک چې په دغه کې ګډون لري د نعره تکبیر، الله اکبر او په بېلابېلو شعارونو یې بدرګه کوي. د ښار هغه برخه ده چې ډېری وخت په همدغو چوکونو باندې د خلکو د وژنو په اصطلاح باندې د غلا او نورو معاملو په اړه ریپورټونه خپرېدل. ولې دا ځل دلته د افغانستان د ازادي پیلامه لمانځل کېږي، دلته خلک خوشحاله راټول دي، دلته خلک د ویر او ډار فکر نه کوي، دلته هر څوک په خپل طبیعت روان دي. ښار ځان ته دې ګڼې ګوڼې ښار ته یوه ځانګړې ښکلا وربښلې ده